یو مفتی صاحب مخکې ورځو کې خبره کوله وی ماله یو زنانه راغله د چا په دغې پیغام راولېږه د هغې نوجوان زوی وفات شوی وی وی هغې وی چې ما به په خوب کې د خپل زوی لیده د هغه قبر به مې لیده چې کله به زه اوده شومه نو د شپې به اوس ګورمه چې د خپل زوی قبر په خوب کې وینمه نو کله الکان راځي زما د هغه زوی په قبر باندې واړه بول کوي کله جینکۍ راځي وی زما د زوی په قبر باندې واړه بول کوي وی زه پریشانه شوم هغه مفتی صاحب له راغله ورته یې ویې چېرې د دې تعبیر څه دی دا څه مسله ده مفتی صاحب وی ما د هغه ملګري چې څومره دوستان وو هغه ټول مې راوغوښتل او ما ته نه معلومات وکړو چېرې دا هلک به څه کوله د ده څه مشغولتیا وه وی هغه یو ملګري ما ته وویل چې حضرت د په دې انټرنیټ باندې یو ویب سایټ جوړ کړی هغه ویب سایټ چې کوم نو په هغې باندې دا ګانې بجانې او دا فحش څیزونه وو پې ټول او ویب سایټ داسې څیز دی چې د دې دا سیکورټي ډېره زیاته مضبوطه وي سخته وي لکه زمونږ د وفاق المدارس العربیه پاکستان ویب سایټ دی هغه د ټول د لکونو طلباو طالباتو دا ډیټا پې پرته ده نو د هغې هیک کول او د هغې پاسورډ او ورسه معلومول ډېر زیات ګراني نو هغه وي د دې معلومول ډېر زیات ګران دي ملګري وي راته وی چې ما ډېر کوشش وکړو خو د هغه ویب سایټ چې کوم دی نو هغه په انټرنیټ باندې موجود دی نو دا د جینکۍ او هلکان راځي د هغه ویب سایټ باندې دا ګانې بجانې او دا فحش تصویران ویډیوګانې ګوري نو د ده مور ځکه هلته کې خوب ویني چې زما د زوی قبر له دا هلکان او جینکۍ راځي او په هغې باندې واړه بول کوي نو زم د موسی خان چې کوم والد صاحب دی یا تره دی ماما دی رونه خویندې دی هغې ته ویم چې دا خلک ګورې ډېر ښکلې نوجوان دی مونږ بیا هم وایو الله دې مغفرت نصیب کي چې د هغه د دې خلکو د وجې نه ګورې دی ورته وایي دا اوس دی په دې پسې شوي چې هغه ته څومره سزا هلته میلو شي د دې رباب او د دې ډنګ ټکور د وجې نه نو تاسو دا خلک منې کوئ چې زمونږ په بچي دا څیزونه مه کوئ تاسو په خپل سکورینګ مه سیوا کوئ